سلامونه او نیکې هیلې کرانو هیوادوالو. نن بیا د مۍ اوله ورځ ده. په ټوله دنیا کې د کارګر ورځ لمانځل کېږي. د کارګرانو د پیوستون جشن دی. نو دا ورځ په لومړي قدم کې کارګرانو ټول دنیا ته او تاسو ټولو کسانو ته چې کار کوي زحمت باشي هغوی ته تبریکي وایو. دا ورځ په دې خاطر منځته راغله چې یو وخت کې دغه کارګرانو زیات کارونه کولو، زحمت یې ایستل. کارګر خو ډېر تولید کوي، کار کوي، زحمت باسي، کورونه جوړوي، موږ تاسو ته سړکونه جوړوي، موږ تاسو ته موټرې جوړوي، موږ تاسو ته پکې ګرځو، تیارې جوړوي، پکې پروازونه کوو. دا هر څه خدمات وړاندې کوي. حتی دا تلیفونونه جوړوي، دا تلویزیونونه جوړوي. دا ټول د کارګرانو د لاس محصول دی. یعنې د نړۍ پیشرفت کارګر د لاس محصول ده. زموږ ستاسو په دسترخوان باندې د موادو ډېروالی او د مادي نعمتونو پراخوالی دا د دهقانانو د کارګرانو د تناکو محصول دی چې موږ تاسو پرې آسوده ژوند کوو، کالي اغوندو، په موټرو کې ګرځو. دا د کارګرانو زحمتکشي ده. نو کارګرانو ډېر سخت شرایط کار درلودل او د 12 ساعته کار درلودل او معاش هم کم ول. شرایط محیط کار هم هیڅ برابر نه و. بیمه یې صحي بیمه د کارګر په محیط کې بیمه هم نه درلودله. که به معیوب سو نو معیوب سو، بیا به ته په خپل کور کې به پروت و، کوم دغه داسې امتیاز یې نه درلودل. نو د دې په خاطر چې کارګران د خپل دا شرایط کار یې ښه شي او مزد زیات شي او ساعتونه د کار راکم شي، مظاهرې کولې، غونډې به جوړولې. په امریکا کې شیکاګو چې صنعتي ښار ول، ډېر کارګران راټول ول. 1880 کار وشو. هلته یوه چاودنه کېږي او ډېر کارګران هلته پکې وژل کېږي. بیا د دغه په یاد باندې هر کال غونډه کېږي تر څو چې په 1889 کال کې دا ورځ د کارګرانو د نړیوال پیوستون په باندې یادېږي چې په دې ورځ باندې نړۍ ټول کارګرانو د یووالي غږ باندې راپورته شي او ټول کارګران په متحد ډول سره د خپلو حقوقو د راژوندي کولو لپاره په ټولو هېوادونو کې مظاهرې وکوي، خپل حق وغواړي. او دا آهسته دا ورځ چې رسمي کېدل او بالاخره نن دا په ټوله نړۍ کې دا رسمي دغه د کارګر د ورځې په نامه سره یادېږي او په ډېرو هېوادونو کې دا رخصتي ده. دا په ټولو ډېرو هېوادو کې رنګارنګ لمانځل کېده، بالخاصه په هغو وختونو کې کله چې د شوروي اتحاد د کمونیستي هېوادونو یا د کمونیستي بلاکو یا د سوسیالیستي بلاک په راس کې قرار درلودل. دا به په ډېرو شاندارو مراسمو لمانځله او د دغه وسیله باندې به یې د امپریالیستي هېوادونو په وړاندې باندې ډېره سخته مبارزه کول او هغوی ته د کارګري انقلابونو او د کارګرانو د یووالي او د اتحاد تش په لړزه په منځ کې ورچوله. همدا ول چې نور نو بیا په دغه هېوادونو کې په غربي هېوادونو کې د کارګرانو حقوقو ته توجه وشوه تر څو دا ټول د سوسیالیستي هېوادونو لمنې ته ځان وانچوي او د هغوی په بلاک کې شامل نه شي. نو د شرایط د کار یې ورته ښه کړلو. نن ورځ په اروپایي هېوادو کې، په امریکا کې، بالخاصه په سکندیناوي هېوادونو کې د کارګرانو حقوق او امتیازات ډېر په پراخه پیمانه سره تامین شوي دي. دا د دوی د مبارزو محصول و. که زه په دغه هېواد کې چې زه اوسېږم، په دې هېواد کې د یو ټرک د ډریور معاش د وزیر له معاش نه زیات دی، د یو مستري معاش د وزیر د معاش نه زیات دی، د یو موټر د مستري معاش، د یو برقي معاش او د یو آهنګر معاش ساعتونه د کار یې په حساب کې تر وزیر دی معاشونه لوړ اخلي. دا ځکه چې د کارګرانو دغه مبارزو دا کار وکول شي، د دوی حقوق راژوندي کړو او دا حق یې ته ورکړل شي. دوی کار کوي، زحمت باشي، باید ښه معاشیت ولري او ښه زندګي ولري. نو په دې خاطر باندې زه هم په خپل نوبت سره دا د نن د ټولو کارګرانو ته تبریکي وایم. الله تعالی دې وکوي چې زموږ په هېواد کې هم د کارګرانو د ژوند په سطح کې ښه مثبت تغیرات راشي، ښه دغه شي د افغانستان د خلکو او د ولسونو ژوند شرایط تغییر وکوي، بهبود پیدا کړه او ټول داسې ښه ژوندګي ولري چې د کارګر او د یو وزیر د زندګي په شرایطو کې موږ فرق ونه وینو. شرایط د زندګي، ډوډۍ، دسترخوان یې، کالي یې، کور یې، دا ټول ورته برابر شوي وي او ښه زندګي ولرلی شي. انشاءالله چې دغسې ورځې ته رسېږو. په افغانستان کې دا د اوس ښه کارونه روان دي، د بنیادي کارونه کېږي. امیدوار یو دې ته چې موږ په افغانستان کې هم د داسې یو زندګي څښتنان شو چې زموږ کارګران، زموږ دهقانان، زموږ هغه کسان چې اوس ډېر زحمتکشه کسان دي او سخت شرایط د زندګي لري، ډېر ښه شرایط د زندګي ولري او دا په زحمت او په تلاش سره دا کېدونکی دی. انشاءالله په دې امید باندې. ومن الله التوفیق.